نگهبان دا مقرر دستا کرامن کاتبین ډېر محترم فرشتي دي یعلمون ما تفعلون چې تاسو څه کوئ هغه دې ته ور معلومه ده هغه لیکي هغه نوشته کوي. د مسلم شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تاسو په خپل نیکی دینداری ایمان اسلام کی چسپاندی کوئ داسې فتنې را روان دي لکه د شپې توره تیاره چې یو سړی به سهار مسلمان ماښام لره به کافر سوی ماښام مسلمان سهار لره به کافر سوی او دا خپل دین به په نت څه باندې خرڅوي د دنیا دپاره. دا د مسلم شریف حدیث دی عزیزان. عزیزان زموږ ته د معاشرې یو ډېر لوی تاوان دا دی چې موږ د علم سره د علماو سره د قرآن او د حدیث سره ناواقفه یو. د قرآن سره زموږ تعلق صرف دومره دی چې ما سوره یاسین سهار ووایي یا سوره ملک واقعه راواخه ماښام مې ووایي بس. بیا حدیث دومره دی چې د یو عالمه مې واورېدی خو ښه خبره ده که نه موږ نه پسې ځو چې زه یو حدیث د الله د رسول چې دی هغه زده کړم. بیا زموږ په معاشره کې هر قدم داسې دی چې هغه د قرآن او د حدیث خلاف ایښول کېږي او حال دا دی چې ما او تا په دې خبرو نه خبر چې ما د پلانۍ کار وکړي د شریعت د قرآن د حدیث خلاف دی که یا که خلاف دی هم نه یو په خبر که برابر دی هم نه یو خبر. نو زه ستاسو په مخ کې زموږ د معاشرې څو داسې ګناه ویږدم چې کېدلی سي خدا نخواسته زه پکې مبتلا یم یا کېدلی سي خدا نخواسته تاسو ته دا خبره در پیښه سوي تاسو هم نه یاست په خبر او زه هم نه یم په خبر. بیا د حشرګاه پر میدان ما ورته خبر سو هغه ډېر د افسوس میدان دی. دا دوې درې ورځې مخکې مې د یو چا روغه وله یوه خبره دا پکې راغله چې ما ته یو ښه مشر سړي وویل چې پلانۍ په پلانې داسې ملامت دی لکه موږ چې په الله ملامت یو. ما ورته وویلې ته استغفار ووایه ولولې ما ویلې چې پلانۍ په پلانې څو ملامت دی دومره په ملامت دی لکه موږ چې په الله ملامت یو. یعنې دې خبرې تا ته ضرورت څنګه پېښ شو؟ یعنی ته دا خپل خبره شکول غواړې ښایسته کول غواړې وزني غواړې دا خپل مازې معمولي خبره دې راواخیسته و دومره عظیم رب ته دې ودروله چې دی په ده داسې ملامت دی لکه موږ چې په الله ملامت یو. یعنی دا ملامتیا د خالق او د مخلوق په مابینځ کې چې څومره وه هغه تا راواخیسته د مخلوق او مخلوق په مابینځ کې دې کښېښوله دا کله کېدلی سي؟ والمولوي صاحب دا غلطه خبره ده مال دا ډیره غلطه خبره ده. وانا لله وانا الیه راجعون. استغفر الله. دویمه خبره دا و د ورونو په مابینځ کې څه مجلس روانو زه پکې ناست وم نو د روغې خبره وله دا مشر ورور و کشر ورور ته وایي دا کشر ورور ما ته وایي چې هغه د قرآن حافظ دی عالم دی وایي ده ما ته ویلې چې زه ستا په ژره کې العیاذ بالله نعوذ بالله استغفر الله بولی کوم. اوس ګوره په ظاهره باندې د هغه عاجز صاحب خبره راواخه چې دی په ده داسې ملامت دی لکه موږ چې په الله ملامت یو. دا څونه لیرې خبره ده. بیا دا خبره راواخه یو ورور و بل ورور ته وایي یا یو څوک و بل چا ته وایي یا یو سړی حافظ د قرآن یا صوفي و قاري ته وایي چې ستا په ژره کې العیاذ بالله هغه نقل کفر نه باشد زه بولې کوم. دا څونه درنه خبره ده او څونه سنګینه خبره ده. زما او ستا په معاشره کې هر ورځ پر هر موړ پر هر قدم دغه تورې موږ اورو. صحیح سلو حدیث کې راځي عبدالله ابن مسعود فرمایي په دنیا کې موږ قاتلان راواخله بدکاران راواخله شرابیان راواخله غله راواخله دا موږ په جیل کې بندیان کړي دا موږ قید کړي دي. صحیح سلو په کار دا ده چې موږ را ولاړ سو دا خپل ژبه تر هغه ساعته قید کو چې تر څو ما او تا لره مرګ راځي. ګوره غل خو موږ په جیل کې واچو قاتل په جیل کې واچو دغسې مطلب هغه قبضهګر راواخله هغه به رایتاوان بل راواخله موږ جیل ته اچوو. عبدالله ابن مسعود فرمایي تر ټولو زیات چې حقداره د جیل دی هغه دا ژبه ده چې دغه ژبه به موږ په قید کې ساتو په بند کې ساتو په جیل کې ساتو او په جیل خانه کې به ساتو. ولې ځکه د دې ژبې د بعضې معمولي غلطو شورېدې د وجې دا ولاړه سي انسان هغه ځای ته ورسي چې انسان یې تصور هم نشي کولی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی فرمایي وایي کله یو انسان یوه خبره په بې پامي کې وکړي
کله کله انسان یو خبره په بې پامي کې وکي په بې فکري کې وکي فکر سوچ نه دی یو خبره وکي د الله رسول فرمایي دا دومره درنه خبره یي چې د دې خبرې د وجې الله رب العزت دی و جهنم ته دومره لاندې ورواچي لکه له مشرق ونسې تر مغربه څو لاره ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې یوې خبرې د وجې دی و جهنم ته دومره لاندې ولېږي فکر یې نسته سوچ یې نسته ګمان یې دا نه و چې یاره دا خبره به دومره درنه وي لیکن د الله رسول فرمایي دی و جهنم ته دومره لاندې بوځي لکه مشرق و مغرب راواخله د مشرق و مغرب په مابین کې څو فاصله ده د یوې خبرې د وجې انسان و جهنم ته دومره لاندې ولوېږي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث دی فرمایي کله کله یو سړی په بې پامي کې یو داسې خبره له خولې وباسي یا په بې پامي کې داسې خبره له خولې ووځي چې هغه خبره د ده دپاره د جهنم سبب وګرځي دی و جهنم ته دومره لاندې ورسوي لکه په 80 کاله انسان څو سفر کولی شي د الله رسول فرمایي په دا یوه خبره باندې دی د جهنم دومره لاندې سفر وکړي چې په 80 کاله کې سړی د جهنم هغه کندې ته رسېږي دا صرف په یوه خبره باندې چې انسان له خولې ووځي څونه عجبه خبره ده ټوله ورځ موږ نه غږېږو ټوله ورځ موږ د الله او د رسول د جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام د اسرائیل علیه الصلاة والسلام خبرې نه کوو مسخرې مې نه دي باندې جوړې کړي لطیفې مې نه دي ورباندې جوړې کړي ګپه مې نه ده ورباندې جوړه کړې مې دا نو د الله رسول فرمایي داسې خبرې به انسان و جهنم ته دومره لاندې ورسوي لکه مشرق و مغرب په مابین کې څو فاصله ده دا یوه خبره به تا د جهنم دومره آخر پای ته ورسوي بیا د الله رسول فرمایي تا به د جهنم و هغه کندې ته ورسوي چې د جهنم د دروازې څخه یو سړی لاندې ایله چې په 80 کاله کوم ځای ته رسېږي دغه یوه خبره په بې پامي او په بې فکري کې له تا سوې ده دا به انسان د جهنم و هغه کندې ته ورسوي بیا د الله رسول فرمایي دا وای کله کله یو انسان د الله د رضا خبره وکړي مجلس کې ناست دی بس فکر یې نسته ګمان یې دا نه دی چې دا زما خبره به دومره لویه خبره وي کله کله یو سړی داسې خبره تر خوله وباسي چې هغه ښه خبره وي د فکر نه دی چې دا دومره ښه خبره ده د الله رسول فرمایي الله رب العزت په خپل دربار کې دی ولیکي چې تر قیامت تر ورځې زه له ده راضي یم او زه له ده خوشحاله یم په عام مجلس کې خبره وکړه لیکن دا خبره و الله ته دومره محبوبه وي چې دغه خبره الله رب العزت په خپل دربار کې ولیکي چې تر قیامت تر ساعت زه له ده راضي او زه له ده خوشحاله یم بیا د الله رسول فرمایي دا د بخاري او مسلم حدیث د الله رسول فرمایي کله کله یو سړی مجلس کوي عام مجلس کوي ګمان یې دا نه دی چې دا خبره به دومره درنه وي او هېڅ حرج هم نه بولي هېڅ مشکل هم نه بولي د ده د خولې څه داسې خبره وځي چې په هغه خبره الله دومره ناراضه سي په خپل دربار کې الله ولیکي چې د قیامت تر سهار تر ساعته زه له ده ناراضه او خفه یم عام مجلس دی ګمان نه کوي چې دا د دومره درنه خبره وي عام مجلس دی ګمان نه کوي چې الله رب العزت په دومره ناراضه کیږي لیکن د الله رسول فرمایي الله له خپله ځانه سره ولیکي چې له دې سړي څخه تر قیامته پورې زه ناراضه او خفه یم دا کله دا چې کله ما ورته مجلس کوو په علم نه په قرآن نه په حدیث نه په جنت و جهنم خبر نه وي ومې ویل هغه مې وویل دا څومره لوی درنې خبرې دي بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دوه یاران یو یار چې دی د مسلم شریف حدیث دی یو یار عابد و بزرگ یو ګناهګار و په بني اسرائیل دغه عابد به راولاړ سو دا بزرگ به راولاړ سو دا خپل یار ته به یې ویلې چې هغه ګناهګار و ولې یاره د الله څخه وبېرېږه د جهنم وبېرېږه ته داسې مه کوه د الله ناراضه کېږي په دې انسان جهنم ته رسېږي دغه ګناهګار ورته وایي ما پر خپل حال پرېږده یاره ما و کار سره پرېږده خیر دعوت ښه خبره ده دعوت چا تر کولی شي چې په دې الله ناراضه کېږي د انسان جهنم ته رسېږي لیکن یوه ورځ دغه دعوت والا راولاړ سلو دا بزرګ د الله رسول فرمایي و دې ګناهګاره ته ویلې ول په خدای دې مې قسم که الله رب العزت تا وبخښي دا یو دویم دا ورته ویلې په خدای دې مې قسم که الله تا جنت لره بوځي الله رب العزت په دې خبره دومره ناراضه سو چې بیا دا کوم بزرګ و هغه ته ویلې تا ته دا اختیار چا درکړی دی چې زما د ذات قسمونه و خلکو ته اخله
تا ته دا اختیار چا درکړی دی؟ د الله رسول فرمایي وایي دغه سړي ته الله وفرمایلی دا کوم چې بزرګ ول ستا مې ټولې نیکۍ چې دي هغه در ضایع کړلې وایي دې ګناهګاره ته ویلې ول ستا مې ټولې ګناوې په خپل فضل باندې در وبخښلې. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله و فرشتې ته وفرمایي وایي دا ګناهګار زما په فضل سره جنت لره بوځئ او دا کم چې عابد و بزرګو دا جهنم لره بوځئ چې دومره لویه درنه او وزني خبرې وکړله. حضرت ابو هریره سره روایت دی، حضرت ابو هریره فرمایي په خدای دې مې قسم یې د یوې خبرې د دې بزرګ د دې عابد دنیا او آخرت چې دی هغه ورته پاک یوې خبرې دا خبره چې والله که الله تا جنت لره بوځي، والله که الله رب العزت تا وبخښي، قسمون یې ورکړو الله کې الله خو ډېر غفور رحیم ذات دی. دلته الله په دې خبره ناراضه سلو چې ته خلک له ما لرې کوې که رانږدې کوې، د لرې کېدو کوشش یې کوې نو لهذا الله فرمایي ته زما د خوا خلاص یې ستا مې ټولې نیکۍ در ختمې کړې ته به جهنم لره ځې. و هغه بل ته ویلې ول زما په فضل زه تا بخښم فرشتو ته ول دا جنت لره بوځي. عام مجلس دی، عامه گپه ده، لیکن کله کله د عام مجلس انسان و جهنم ته ورسوي، کله کله د عام مجلس انسان د جنت و آخر پای ته ورسوي. و زه څو خبرې عاجزانو ستاسو په مخ کې ږدم. دا خبرې داسې نه دي چې له ما سره ټاپره سره ده چې پلانی کافر پلانی مسلمان. هیڅ یو عالم دا اختیار نه لري، هیڅ یو مفتی دا اختیار نه لري چې څوک کافر کې څوک مسلمان کې. ها دا یوه خبره ده ورشئ یې چې دا مسلمان دی دا کافر دی. کله کله صحیح ډاکټر لره ورسې ډاکټر ورته وایي ستا د زړه والونه بندي، ستا مطلب هغه ایروکیسټ دی، ستا شوګر دی، ستا د ګردو مسله ده. اوس دغه خبرې چې ډاکټر ورته وکړي دا خبرې ډاکټر پکې کښېښولې یا دا خبرې پکې ولې ډاکټر خالي ټاپه ور باندې ولګوي چې ستا دا بیماري ده ستا دا بیماري ده. دغسې دا علما چې کوم دي د الټراساونډ دی دا لیبارټري ده دلته چې ته رالې خبره دې ورته کښېښوله دی درته وایي چې دا خبره کفر دی او دا خبره کفر نه دی. او زما دا خبره چې زه کوم دا تاسو په مخ کې دا هغه خبرې دي چې زه یو فرد نه شم چې پلانی یا پلانی دا پلانی کار چې دی هغه وکړي دا زموږ د معاشرې خبره ده. که د هغه په لپیټ کې زه رالمه العیاذ بالله زما به دنیا او آخرت تباهي، او که تاسو رالاست نعوذ بالله ستاسو به دنیا او آخرت تباهي. خبره دا د عاجزانو که چیرې یو سړی راولاړ شو دا خبره یې وکړله چې یاره دا ژره پرېښول دا د شیطان کار دی، ژره پرېښول دا د شیطان کار دی، او هر صوفي چې دی دا دروغجن دی، دا دروغ وایي. اوس علما فرمایي وایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو ادنا سے ادنا سنت، ادنا سے ادنا سنت توهین کول، اهانت کول، په حقارت ورته کتل، په کم نظر ورته کتل، انسان په دې خبر ډایرکټ د دین او د اسلام څخه خارجېږي وځي. هیڅ یوه ذره شک په دې کې نشته. ژره خریل دا ګناه ده، صحیح څوک ژره نه پرېښول دا ګناه ده. او که چیرې دا ژره ته مطلب په کم نظر ورته ګوري او دا وایي چې دا د شیطان کار دی، او دا وایي چې هر ژرې والا چې دی هغه خاینان دي، دا وایي چې ټول صوفیان چې دی هغه دروغزنان دي، دا وایي چې ورسه په جیل کې وګوره ټول صوفیان چې دی هغه بندیان دي، نو ستا په فکر دې ژرې په دا ګناه وکړه، دې ژرې په ده باندې غلا وکړه، دې ژرې په ده باندې مطلب دا ناجایزه وکړله. نو لہذا د الله د رسول و سنتو ته په کم نظر کتل، حقارت کول، د هغه توهین کول، دا چیز دی انسان له اسلام خارجي و کفر ته رسوي. علامه ابن حجر حیتمی ډېر لوی عالم تیر شوی دی، دی فرمایي عزیزانو دا ایمانونه چې الله موږ تاسو ته راکړي دي دا عاریتن دي. عاریتن دا معنا ده لکه چې په کورو کې کله د چا د لاس ریړۍ په کار سي، کله کلنګ په کار سي، کله بیلچه په کار سي، کله مطلب یو ټیبل په کار سي، پلانې شی په کار سو دم سایګانو کرال ورکې وای دا ستې پلانې شی راکې موږ به څه کار جنې واخلو بیرته به درواستو. لکه دا کلنګ و بیلچه و د لاس ریړۍ و ټیبل دا عریتن د خپل کار د جنې واخستې که سهار و که غرمه و که ماښام و بیرته راواستوه. دغسې خبره ده دا د ده نه دي دا شیان. دا ایمان زما او ستا ټیکه نه ده، دا چې د الله خوښه یې و هغه ته تر مرګه ورنصیب کوي، چې د الله نه یې خوښه و هغه ته کال ورنصیب کوي، چې د الله نه یې خوښه هغه ته ورځ ورنصیب کوي، چې د الله نه یې خوښه و هغه ته یو سیکنډ هم ورنصیب کوي. صحیح سلو ما او تا به دا نه وایي چې بس زه مسلمان چې زه مسلمان سوم نو لهذا د کفر دروازه بنده ده، که ما هر څه کول زه به مسلمان پاتې یم. دا خبره نه ده، قطعا د دې خبرې نه اجازه شته، نه الله رب العزت دغه ترتیب و ما او تا ته ایښی دی. کله به انسان کمزورې خبره وکړي انسان منافق کېږي. لکه یو سړی درواغ وایي، اوس مسلمان خو درواغ نه وایي،
دا معلومه خبره مسلمان دروغ نه وایي نو که مسلمان دروغ وویل اوس دې ته ما تا دروغجن ویل څوک نه سو ویل چې دا دروغجن دي نو دغسې یو مسلمان دی لکه چې دی دروغ ویلی چې د هر کوم کفر هم اختیارولی شي اوس روایت پکې راځي علما فرمایي که یو سړی راولاړ شو چا ته ویلې دروغ مه وایه دروغ مه وایه هغه ورته دروغ خو دې د ویلو دپاره ته ولې وایې چې دروغ مه وایه یعنی دروغ خو دې د ویلو دپاره دروغ ویل حرام ناجایز ګناه کبیره څو ځایونه د الله رسول مستثنا کړي دي هغه ځان ته خبره ده دغه دروغ که یو سړی وایي دا د ویلو دپاره دي یا دکانداران وایي چې وروره بغیر د دروغو نه کېږي زه دروغ خامخا وایم علما فرمایي پر حرامو دي د حلالو حکم وکړئ نو لهذا په دې خبره انسان د اسلام څخه وځي ایمان هم در څخه ولاړی او که نکاح لرې کوروالا هم ورباندې طلاق شوله په ظاهره معمولي خبره ده یاره دروغ خو دې د ویلو دپاره بغیر د دروغو یو قدم نسو اخیستلی بغیر د دروغو هېڅ یو سودا نه جوړېږي دا زموږ په ښار کې دا خبره عامه ده که نه ده نو لهذا علما فرمایي که چا داسې خبره وکړله په دې خبره انسان له څه شي وځي له اسلامه وځي ټیک دی انسان دی دروغ یې وویل ګناه یې بلله ګناهګاره بلل کېږي کافر نه بلل کېږي که چیرې ده دا ویلی چې دروغ خو دې د ویلو دپاره د دروغو بغیر چاره نشته دروغ ضروري دي دروغ ورورت دا و ضروري دي موږ به د یو ځای سفر به کوو نو لهذا حرام دی حلال وبلل او دا قانون دی چې کله څوک حرام حلال وبلي دا انسان په دې خبره کافر کېږي عامه خبره هم درته وکړله بیا به تر دې عامه خبره درته وکړه علما فرمایي که یو سړی راولاړ سو چا سې پوښتنه وکړه ته مسلمان یې مؤمن یې هغه ورته ان شاء الله زه مسلمان او مؤمن یم اوس دلته چې دا خبره ده وکړه چې زه مسلمان او مؤمن یم مسلمان دې ته وایي مؤمن دې ته وایي چې الله واحد لا شریک ذات دی محمد رسول الله د الله رسول بنده خاتم النبیین دی جنت حق دی جهنم حق دی د هغه رقم پل صراط حق دی د قیامت ورځ حق ده حساب و کتاب حق دی تقدیر حق دی نو اوس ویل ان شاء الله الله واحد لا شریک ذات دی ان شاء الله پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی ان شاء الله جنت و جهنم چې دی اغستا ان شاء الله تقدیر چې دی اغستا اوس دا ان شاء الله خلک د شک دپاره وایي ان شاء الله سبا به زه پلانی کار وکړم دا و دا څوک نه وایي ان شاء الله پرون جمرات ما د ماخستن منځ وکړي دا خو یقیني خبره ده په دې کې هیڅ شک نشته دا ان شاء الله د شک دپاره ویل کېږي که تا ویل ان شاء الله زه مسلمان یم په دې خبره انسان د اسلام څخه وځي په دې خبره انسان له اسلام وځي ولې د الله په وحدانیت کې درته شک دی د محمد رسول الله په رسالت کې درته شک دی د جنت و جهنم او د حشرګاه په باره کې درته شک دی نو ځکه تا ان شاء الله ویل ها که یو سړی دا وایي چا پوښتنه ځینې وکړه ته مسلمان یې مؤمن یې د ویل ان شاء الله دا ان شاء الله دا معنا و چې نه یم په خبر چې زه به پر دغه ایمان و اسلام مړ سم که یا که دا خبره و بیا سړی کافر کېږي نه او که وچ کلک دا ووایي چې ان شاء الله الله واحد لا شریک ذات دی په دې انسان له ایمانه وځي ولې تر نن ورځې به چا دا خبره نه وي کړې چې چا پوښتنه ځینې کړې ته د چا زوی یې دی ورته وایي ان شاء الله زه د پلاني زوی یم ولې ان شاء الله د شک دپاره دی دلته د بابا یقیني دی نو دا خبره ولې نه کوي چې ان شاء الله زه د پلاني زوی یم نو چې دلته د بابا په باره کې دا خبره سړی کولی نشي چې ان شاء الله که ان شاء الله توری ووایي نو معلومه دا سو چې په دې کې یو بله خبره هم پرته ده دغسې د الله د وحدانیت سره ان شاء الله توری ته نشي ویلی ان شاء الله د دې دپاره دی چې زه پر روان نه یم خبر چې څه به پیښېږي یا تېره سوې خبره ده زه نه یم په خبر چې دغسې ده که نه ده چې تېره ورځ څه وسوه بله ورځ څه وسوه بله ورځ یاره ان شاء الله دا به څه وي زه نه یم په خبر دا پروا نه لري دا د شک دپاره دی د یقین دپاره دا خبره ده یقین به یقیني چې زه د پلاني حاجي صاحب زوی یم الله واحد لا شریک ذات دی محمد رسول الله د الله رسول او خاتم النبیین دی هیڅ یوه ذره ان شاء الله به نه پکې وایي ان شاء الله د شک دپاره راغلی او که چا شک پکې پیدا کوي په دې خبره انسان له اسلام وځي په اسلام کې د ده دپاره ګنجایش چې دی هغه پاتېږي نه بیا علما فرمایي یو سړی راولاړ سو لمنځ کوئ او دا لمنځ بغیر د اوداسه کوئ د لمانځه دپاره خو اوداس ضروري دی فرض دی بغیر د اوداسه خو لمونځ نه کېږي اوس یو سړی وایي استخفافا مطلب خاص خبره نه ده یاره اوس خامخا اوداس کوي بغیر د اوداسه لمونځ صحیح دی حالانکه الله فرمایي نه دی صحیح د الله رسول فرمایي نه دی صحیح نو که دا خبره ده وکړله چې بغیر د اوداسه لمونځ کېږي وروره ضروري خو نه دی چې خامخا به اوداس کوي دا سړی د الله د آیاتو خلاف شو چې الله فرمایي تاسو لمنځونه کوئ څه کوئ اول به اودس کوئ نو ته راولاړ شوې بغیر د اوداسه د لمنځ حلال وبلئ حالانکه هغه حرام دی
دغه یو چا بغیر د اصل منځ وکي دا نه توهین مقصد نو سستی و کهالت و کافر کیږي نه ګناګار دی هغه دا وایي چې یار او داس کوم څه ضروري نه دی چې خامخا او داس کوي منځ دی بغیر او داس یم وکا دا د المانځ توهین دی دا د الله د کلام توهین دی دا د محمد رسول الله د کلام او د حدیث توهین دی نو لہذا په دې سړی کافر کیږي خبرم لا خاصه سر خلاصیږي ته خامخا د جنت خبره وکوي بیا ته خوشاله یاست داسې وخت پر راغلی نعوذ بالله نعوذ دا خبره بس ما فقط خپل وتلی بیا بس چم کوي کم سے کم دومره خو خبر سو چې یار دا کوپر دی ما سل واره ویل دي دا شرک دی ما سل واره کړی دی الله زما معافي غواړم ما چې کله کله هم دا غلطه خبره کړی دی الله زما معافي غواړم زه توبه گزار یم زه پښیمانه یم زه نادم یم الله پر دې خبره چې زما د خله دا خبره وتلی ده بیا علما فرمایي وای کچيري یو سړی را ولاړ سو شراب چرل شراب نو شراب حرام دي اته وزره شک نشته پکې شراب چل دی را ولاړ سو بسم الله شریف ور باندې وایي بسم الله سړی پر حلال وایي یو سړی بدکاری کوي بدکاری بسم الله ور باندې وایي لکه یو سړی د خپل کور والا سره ژوند تیری بسم الله شریف وایي دا الله نوم واخلي حلال کار دی الله او رسول فرمایي نو که یو سړی را ولاړ سو پر شراب باندې بسم الله وایي یو سړی را ولاړ سو پر بدکاری باندې بسم الله د الله نوم وایي دا سړی کافر کیږي ولی بسم الله خدا حلال د پاره د پر حرام څنګه وایي تا معلومه خبري په دې کې انسان ته شک نور پاتې مونږ شپه تعالی صاحب رحم الله فرمایي وای کچيري چا و چاته ویل ته وای روزانه نسی چا و چاته ویل ولې روزانه نسی هغه ورته روزي دي هغه څوک نسی چې د غرمې ډوډۍ نه لري چې په کور کې د وړو مټ نه وروره هغه خلک د روزي نه چې وجه دي ترجه دي زول روزي ونسم مشتبه تعالی صاحب رحمه الله فرمایي فتاوی دارالعلوم دیوبند هغه دا خبره چې دا کم چا وکړه په دې سړی کافر کیږي په دې سړی کافر کیږي او دا خبره په معاشره کې لړ بالکل لړ نه دی بیر کټی بیا روایت کې راځي علما فرمایي که یو سړی را ولاړ سو دا خبره وکړه چې چا ورته ویل چا د چا سره جنگو ولې را داسې مکوه پرېږده لکه موږ چې کله ګواښ کوو د چا موږ پرېږده یاره ته پرېږده بده خبره جنګ یې بل ورته وایي اوس خو ته راته وایه چې محمد رسول الله راته ویله دي ولاکه پرېږده محمد رسول الله دا کلمات کفریه دي دا داسې درنه موضوع د عزیزانو نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نه غواړم چې یو سړی له ایمان له اسلام ووځي لکه چې ځان نه غواړم داسې جهانم نه غواړم خو لیکن زما او ستا معاشره د دې خبرو ډکه ده موږ دا نه وایو ولکه محمد رسول الله را خلاص کی ثم کودا سم کول وس خو تر ته وای چې نبی علی السلام را ولله ولکه معاف کړ دا د معاشره کې نستا د دې څه معنا ده د دې خدای معنا ده چې محمد رسول الله ما توي زنه کو الایک علما فرمای مولانا مفتی عبدالشکور فرمای قاسمی علیده پر کفریات کتاب لیکلی دي هغه وای کې چا دا ویل چې د اسمان د خوا ژغره باندې وسیله ولکه پرشتو د اسمان د خوا څوک راخي د الله له خوا راځي خبره جبرئیل امین علیه السلام راځي نو دا خبره که چا وکړه په دې سړی کافر کیږي که یو سړی دا وویل چې ولکه خدای لره باندې اثبات کړي کله څوک خبره وکړي وای ولکه خدای لره باندې ثابت کړي ولکه خدای لره باندې واړی دا خبره دا ورته په مجلسو کې څه کنه یو سړی ځان دومره پاک بولي هغه خدای ولا کړ باندې واړی دا خبره خدای ولا کړ باندې اثبات کې دا خبره نو گویا تا د الله و طرف ته د عاجزۍ اشاره وکړه چې الله عاجز دی صحیح سو بیا کته وانه چې دا کار سوی نه دی نو خدای پر ما څنګه اړي یعنی ټیک دی سید خدای پر تا څنګه اړي نو د دې خبرې څه ضرورت نه دا خو تا د خپل خبره د الله د ذات سره یو شی کړل لکه چې څنګه زما خبره رښتیا ده دغه سي الله پر ما اړولې نسی دا زما په مشاره کې دي کنه دي نو بیا که چا د خله دا خبره وتلې واغه بچی اب مسلمانې کبه کافری هغه ته اسلام ور پاتې سوی هغه سړی په اسلام کې پاتېږي ځکه د الله رسول فرمایي کله کله یو سړی داسې خبره له خولې وباسي چې د په وهم او ګمان کې نه د الله په دربار کې تر قیامت له د ناراضګي ولیکل شي الله فرمایي چې ناراضه د الله په کتاب کې تر قیامت الله رب العزت ولیکل چې زله د ناراضه او دا د قیامت تر سهار دا خبره او د الله رسول فرمایي د دومره جهنم ته لاندې ورلکی لکه مشرق او مغرب راوخله د الله رسول فرمایي د دومره پر دایو خبره جهنم ته لاندې ولاړ سي لکه اویا کال چې سړی جهنم ته چیرې وګرځي په بیا کال کې کم ځای ته رسیږي دا معمولی خبره انسان هغه ځای ته ورسي صحیح سلو بیا علما فرمایي یو سړی را ولاړ سلو دا ویلې چې یاره ما خو ایمان راوړی ما اسلام راوړی زه مسلمان سولم
ما ایمان راوړی زه مسلمان سوم. بل سړي ورته ویل موږ په اسلام کې څو ښکر وکړو چې پاته تس ولې. صحیح شو. موږ په اسلام کې څه ښکر وکړو چې پاته تس ولې. یو سړي چاته ویل ته درځه لمانځه لاړ شو. هغه ویل منځونه خو ته کوې څه پیدا یې درته کړې ده منځونه خو ته کوې څه پیدا یې درته کړې ده. علما فرمایي په دا ټکي انسان له اسلامه وځي کوروالا ورباندې طلاقه ده او دا سړی کافر کېږي په دې خبره باندې. ته ما خو یوه نوله خبره نه درته کړې هغه خبره خو نه یې کړې چې زموږ د معاشرې سره تعلق نه لري. خاص ما استاد معاشرې سهار ماښام په هر مجلس په هر جنګ کې په هر جنجال په هر جګړه کې موږ دا خبرې چې دي اورو. ارشه چې دا خبرې مې وکړه نو په دې خو زه نه خلاصېږم چې یاره بس نو ما له خشم راغلی د خشم د وجې مې وکړو نو لحاظه پروا نه لري. دا خبره ده الله رب العزت ما په دې پرېږدي چې تا له خشم درلی نو لحاظه تا غلطه خبره وکړله نه مې پرېږدي. نو لحاظه دا خبره که چا کړې ده هغه د اسلامه وتلی دی هغه د اسلامه خارج دی هغه ته په اسلام کې ګنجایش نشته. که واده لري پر هغه باندې خپله کورواله چې دغه طلاقه شوې. بیا که چیرې علما فرمایي یو چا مطلب ژره پرېښه وتللی و په تبلیغ کې له تبلیغه رالی بریتون یې خریلی و نو بیا کوروالا ورته دا څه منحوسه چهره دې جوړه کړې ده دا څه منحوسه چهره دې جوړه کړې ده. اوس په دا خبره دا د چې چهره جوړه کړې ده دا د چا د محمد رسول الله سنت یې ژوندي کړی دی په دې خو نه شک نشته. خریل یې ګناه ده او توهین د شي کول کفر ده په دې کې یوازې ولمنځ نه کول دا ګناه ده. که یو سړی وایي زه ګرځل لمونځ نه منم په لمانځه یې پسخند وایي لکه از موږ دا مجلسو کې نه یاره پښتانه نه دي پښتانه داسې د ډمانو طبیعتونه دي لکه د لوط علیه السلام قومه الله تباه کړله. د لوط علیه السلام د قوم څه چلونه و هغه ټول د خدای په عظیم قدرت سره په دا پښتنو کې ژوندي دي. هېڅ یو داسې شی نشته چې د لوط علیه السلام په قومه کې و هغه تباه سلو او د محمد رسول الله په امت کې دا شی نشته خاص کر په پښتنو کې کم شی نشته. یعنی هغه لایده موضوع ده بیا په بل وخت پر دې مجلس کوو کم شی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په د عظیم نبوت چې الله ورکړی د امتیان دي خاص کر پښتانه راوخه هغه کومه ګناه ده چې نشته. مرز علیده په ودو په پکنیکو په بانډارو کې په لمنځو پسخند نه و چې سړی د مخه کو ها په زوره خانده ابل سپری یا بل لاري سجدي له سجدي څخه سلام وګرځي جنوزي په شاوخوا پټ ورته ګوري چې ته ودا دې څه چم کوي دا چې دا خبرې چې دي دا ته به دې سړی پسخند وایي آیا کده الله رب العزت په دې عظیم ملاقات پسخند وایي دا بچا پسخند وایي په دغه سړی کته پسخند وایي نو ټول ورځ فارغه د جهان خبرې استا ولې دې پسخند ور باندې وایي چې را لیدل مانځه وځي ته ودرېدل. دا کله دا د زموږ پښتنو کې نشته چې یو سړی د روزه مات ټیم دی قراره ولاړ سلو بس پټ د ځان سره اذان شروع کوي. یو سړی د اذان په انتظار هغه ولاړ سي چشمه کې روزه مات کوي دی پر راوځي څه کوي هغه اذان او پر وخت باندې او ما غپ کوله ش تا غپ کوله غپ دې پر اذان کوله که پر روزه غپ دې پر اذان کوله که پر روزه مات کوله غپ دې د الله په نامه کوله که د الله په حکم کوله. دغه سړی چې روزه مات کړه چی او ته خاندي دا څونه درنې خبرې نه دي دا زموږ په معاشره کې نه دي ژوندی. بیا به یو سړی څنګه د ایمان سره پاتېږي څنګه به یو سړی وایي چې زه خامخا مؤمن یم زه مسلمان یم. تا خو هغه چمونه کړي دي چې هغه د لوط علیه السلام قوم یې کول تا هغه چمونه کړي دي چې هغه د مکې قریشو کول تا هغه چمونه کړي دي چې هغه د مکې مشرکانو کول هغه جهنمیان وو هغه کافران وو هغه مشرکان وو ته مسلمان هم یې مؤمن هم یې جنتي هم یې دا کله کېدلی شي دا ولې کېدلی شي. زما استاد د ژوند سره دا خبرې تړلې که نه دي تړلې په لمانځه چې پښتانه څومره مسخرې کوي پنجابیان لمونځ نه کوي نه کوي خبره خلاصه ده لیکن ما او تا د لمانځه سره څومره مسخرې نه کوو مذاق نه کوو غپ نه کوو په لمانځه کې بیا موږ څه چم نه کوو اتڼ نه کوو شروع په لمانځه کې موږ امام پر دا بله خوا نه راواړو کړي مې دی بیا څنګه ته مسلمان پاتېږي ولې پاتېږي پر چشمه پاتېږي انسان. نو لهذا علما فرمایي که یوې زنانې خاوند یې تللی و تبلیغ کې تللی و جهاد لره تللی و یو خانقاه دی یو پیر پر لاس یې بیعت کړی و د هغې خوا چې رالی بیا د څه کړي و ژر یې پرېښې و برېتون یې خریلي و زنانې ورته ویل کوروالا یا هر چا ورته ویل څه منحوسه چهره دې پرېښې دا څه منحوسه مخ دې دی په دا خبره انسان کافر کېږي. که زنانې ورته ویلې نو دا زنانه په دې خبره کافره سوله او نکاح بالکل ولاړه ماته سوه او ختمه سوه نکاح ماته او ختمه سوه. ډېر ملایان پر ما کله کله تقریر کوي ما وای بریتونه خریې تا بریتونه وګوره خریل وګوره سبحان الله. زه بیا ورته وایم زه هم بریتونه چې یو سړی د خپلې کور والا سره زوړ سي د 1 کیلو پیاز پسې ته راایستلی او تا لوی بریتونه پرېږدي ما ته خبره نه ده دومره بریتونه پرېږدم والله خو سل مزدوران هم وساتم
لا بریتونه کملا ملا سلام زئی پریر دی وروره د کیوبا جیلونه کټ کړي دی په کلو کلو کملا فاضل پریر دی په کلو کلو جیلونه کټ کړي دی نو ته د کور والا ایو مسخراچی وای د کور والا پر لاس لویس ولې تا بریتو ته پر چشتا ور کړی دی یا خو بریتونه ډیر دا بریتونه نه دی بریتونه دا دعوه ده دعوه یو سړی چې بریته ولې دا دعوه ده چې زه غیرتمن هم یم زه دسترخوان هم لرم زه ډېر شجاع هم یم زه ډېر دلاور هم یم چې هلته سلنډر پټاو زه وایي بیا د دې غټو بریتو سره منډه وایي راغه دا څه دي چې ویې خدای صحیح سلو د بریتو خپل ځای دی او که ځای نه و بیا نو مه ګایږي په کال د کشمیر ویډیو ګورې مسلمانانو د کافرانو جهاد هغه د امریکایانو طالبانو ویډیو یې کتلې دی په دې مجاهد شو دی غټ سړی شو د بریتو ته تا ورکړې یاره د تا والا معلوم دي بریتونه د یعقوب سره شخوان کوي صحیح سلو چې خلک له نامه بیریږي ستا سره نه مسجد امام په 4.5 روپۍ هغه مشر مقتدی دی لکه د ښځې خاوند څونه درجه لري څو مرتبه لري څو احترام لري دغه احترام 4.5 روپۍ تور کړي تا بریتو ته تا ور کړي بریتونه به نه سره یادو کوم یادول بیا پر رښتیا میدان سره یادو نو که چا ورته ویل دا څه منحوسه چهره دی دا څه منحوسه مخ دی نیولې ده په دا خبره صحیح کافر کېږي اوس څه کول پکار دی را روانه جمعه بیا پر دغه مجلس کوم تجدید د ایمان څه ته ویل کېږي تجدید د نکاح چې سړی کافر سو څنګه به مسلمان کېږي بیرته یو سړی کور والا ور باندې طلاق سو بیرته به نکاح څنګه تړي دا ټولې خبرې بیا هم درته کوم ضروري خبرې مې پاته دي خو بس کم سے کم دومره خو وسوله چې ما او تا سره خبر یو چې یار په پلاني مجلس کې مې دا خبره تر خوله وتلې ده یا الله معافي غواړم خاص پر هغه خبره معافي غواړم چې لما سوي ده یا په پلاني مجلس کې ما دا پلاني غلطه خبره په مسخرو په غپ په بانډار په پکنیک کې کړې ده هغه د کوپر خبره ده اسلام چې لچا ځي دا ځغ نور باندې کوي چې زه در سولاړم دعا ورته کوه اسلام له انسان تللی او دی په خبر نه اسلام له انسان تللی دی نه په خبر بیا به یا په قبر کې په خبر سي یا به د حشرګاه په میدان کې یا پر پولیس رات خبر سي یا به پر میزان خبر سي نو الته خبرتیا چې دا هغه بیا پیدا نه کوي خیر الله دې عزیزانو مستي وساتي الله دې هر مسلمان وساتي چې داسې کلمه له خپل ووسی چې په هغه الله ناراضه کیږي په هغه د الله رسول ناراضه کیږي په هغه انسان د اسلام ووزي هغه انسان کو پر تر سي الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې مستي ټول عالم انسانیت ته پر دغه تور ژوند ورکړي او پر دغه تور مرګ ورکړي چې مړه دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله